د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې اویا انکشافي پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست ولایت د کلو او پراختیا ریاست مسؤلین وایي دا پروژې چې په 8 میاشتو کې بشپړې شوې چې پکې اسنادي دیوالونه، سربندونه، د پاکو اوبو رسولو شبکې، د اوبو زیرمې، لښتي او پلچکونه، د کوڅو پخول او نورې ټولګټې انکشافي پروژې شامل وي. دغه پروژې د 155 میلیونه افغانۍ په لګښت بشپړې شوې. د دوی په خبره په دې پروژو کې 12,000 ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. مسؤلین زیاتوي پلان لري چې ورته نورې انکشافي پروژې په نورو ولسوالیو کې هم پیل کړي ترڅو د خلکو اساسي ستونزې حل او د کار زمینه ورته برابره شي. په دې پروژو باندې چې کوم مالی لګښت شوی ده جناب والي صاحب محترم 155 میلیونه افغانۍ دا ډېر شاید نن سبا حالاتو کې په نن سبا شرایطو کې دا موږ د پوره ډېر د افتخار ځای دی چې په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې ترسره شو 15 کلو کې اویا پروژې چې جمله په دغه پروژو کې 12,300 ماهر کارګر ته د کار زمیناو کې برابر وه. د خوستوالي د دغه پروژو په بشپړېدو خوښي وښوده او د غراض یې له ټولو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې خپلو فعالیتونو ته لا پراختیا ورکړي څو د یو طرفه خلکو ته سهولتونه برابر او بل لوري ته پکې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. خوستوالي خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولنې ستونزې به پر وخت تعقیب او د حل لارې به ورته ولټول شي. نو ټولو مشرات ته له دغه سټیج نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم او غوښتنه مې دا ده چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې دغه ملت او د ولسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتې وي او دا ولسونه د همیشه لپاره خوشحاله ښېراده او سوکاله وساتي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د پروژو د تطبیق څخه خوښي څرګنده کړه. دوی زیاتوي چې یا د پروژې د ښه کیفیت او په معیاري ډول ترسره شوې. د غراض دوی غوښتنه وکړه چې په ولسوالیو کې د مکتبونو، دیني مدارسو او برېښنا نشتون ته هم باید جدي پاملرنه وشي. په واقعیت کې د کومې پروژې چې تطبیق شوې دا د نادرشاه کوټ د خلکو د ولسونو دپاره ډېرې مفیدې او مؤثرې په ننني عصر کې تومې شوې. خو د نادرشاه کوټ خلک او ولسونه په واقعیت کې اطرافي خلک دي د ډېرو پروژو ته نوره ضرورت هم لري چې په دا قسم پروژې تطبیق شي لکه د صحي اوبو، لکه د سربندونو، لکه داسې نوره داسې کومې خلک چې د اوبې د صحي اوبې نه محروم وي نو د دې دپاره ضرورت دی چې دغه پروژې موږ دپاره د کور وکړي. موږ ته دوه ګټه وشوې. یوه ګټه موږ ته دا وشوه چې موږ ته کور خپله وشو خپله میخ کور وکړه. دویم کور په مقابل کې موږ ته روزانه 950 پیسې راکوله او پیسې موږ ته راکوله او کور یې موږ ته وشو. د یادونې وړ ده چې د یونیفس مؤسسې لخوا د یادوی ولسوالۍ بېوزلو کورنیو ته د نغدو پیسو مرسته، د خوړو توکي او همدارنګه بې سرپرسته کورنیو ته د هګیو چرګانو ویش پروګرام هم تطبیق کړی دی.